د کوروالي پر مهال یا د کوروالي په دوران کې دغه درې خبرې هیڅکله هم مېرمنې ته ونه کړئ، ځکه چې ټول جنسي اړیکه له منځه دغه درې خبرې وړي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وګرځن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د کوروالي پر مهال دغه درې خبرې هیڅکله هم مېرمنې ته ونه کړئ، ځکه که چېرته تاسو کوروالی کوئ او تاسو مېرمنې ته دغه خبرې وکړئ، کیدای شي له کوروالي څخه نه تاسې او نه مو مېرمن خوند واخلي. اول، کله چې د خپلې مېرمنې سره یو ځای کېدئ نو د بدن سره په خپله خوله او هم کنټرول لرله او هم په خپله یعنې په خپله خوله باندې کنټرول باید ولرئ. کله چې تاسو د مېرمنې ته باید د کوروالي په وخت کې دا ډول خبرې ونه شي چې دا ځای دی ولې داسې دی او یا هم ولې داسې نشي کولی. دا ډول خبرې د مېرمنې زړه ماتوي. کله چې هر کله د مېرمنې په وجود کې یو څه کمبودی و نو هېڅکله هم مېرمنې ته داسې مه وایئ چې ستا دغه ځای بدرنګه دی، دا ځای باندې دې خال دی یا هم بد دی. یعنې د ښځې غیبت د کوروالي پر مهال هېڅکله هم مه کوئ، ځکه چې د کوروالي پر مهال د ښځې غیبت کول د ښځې جنسي اړیکې له منځه یا هم شهوت له منځه وړي. دوهم، ښه به دا وي چې په خپله مېرمنه هېڅ امر ونه کړي. د کوروالي په وخت کې که مېرمنې غواړي چې صرف مینه حس کړي، په دې وخت کې خپلې مېرمنې ته امر مه ورکوئ او امر کول چې داسې وکړه یا هڅې وکړه یا دغسې وکړه، یعنې هر هغه امر چې ښځه ورباندې ډېره خفه کېږي هېڅکله د کوروالي په دوران کې مه کوئ. درېیم، د اړیکې په جریان کې د مېرمنې څخه دا ډول پوښتنې مه کوئ چې ګواکې خوند اخلي که نه. د اړیکې مخکې په دې پوه شئ چې ستاسې د مېرمنې څه ډول اړیکې خوښیږي. د جنسي اړیکې په وخت کې دا ډول پوښتنې د ښځو فکر مخوشوي او هېڅکله بیا د جنسي اړیکې څخه خوند نه اخلي. یعنې که چېرته تاسو د کوروالي څخه مېرمنې ته خوند ورکول غواړئ، هېڅکله هم دغه درې خبرې ورته مه کوئ، ځکه د دې څخه مېرمنه بیا هېڅکله خوند نشي اخیستی او هر ټیم به دغه خبره د دې په ذهن کې وي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ د ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.